بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اوس موږ دا ټیم په مدینه منوره کې یو او یو تاریخي مقام کې ولاړ یو تاریخي ځای کې چې هغې ته ویل کېږي بئر عثمان د عثمان بن عفان رضی الله عنه کوی. بئر په عربۍ کې کوی ته وایي او عثمان غني رضی الله عنه ته نسبت کېږي. د دې کوی ناشنا قصه ده او هغه ده چې مسلمانان په مدینه کې چې کوم اوسېدو صحابه کرام اکثر غریبانان وو او د هغوی به اوبو ته ضرورت و. د هغه ځای نه به هغوی اوبو له دلته راتلو چې دلته دا کوی و په دې باغ کې دننه دا باغ هغه بره ټانکۍ ښکاري هغه سپینه دقې لاندې دا کوی دی. دلته به د مسلمانان راتلو د اوبو دپاره او داسې ویله کېږي چې دا کوی د یهودي سره و یا د بنو غفار د قبیلې د یو کس سره و چې هغه به د اوبه فری نه ورکولې مجانن بیچاره نه ورکولې چې وایله ویسکه. خله صحابه کرام خو غربت و نو هر چا د اوبه کم ځای کې اخیستی شوې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې خبر ورسېدو چې داسې صحابه کرامو ته مشکل دی او اوبه هلته هغوی هسې نه ورکوي. نو دی وایي چې څوک به دا کوی والي د دې کس نه او الله به له په جنت کې یو چینه ورکړي. بعضې روایتونو کې داسې راځي فله الجنه الله به له جنت ورکړي. نو عثمان غني رضی الله عنه ځکه ورته غني رضی الله عنه عثمان غني دا د هغه بیا لقب دی مشهور دی په دې باندې او غني سړی او د الله په لار کې ډېرې خرچې کړي دي او په ډېرو ځایونو کې هغه د جنت اخیستی دی. د تبوک په واقعه کې داسې راځي چې کله هغه صدقې ورکړې په هغه وخت کې هم د جنت بیه کړې او دلته هم کړې وه بیه. نو عثمان رضی الله عنه راغی د دې کس سره اتفاق وکړو چې د کوی په ما راخرڅ کړه. ښه د هغوی کوی زه پوره نه زه خرڅوم. اتفاق په دې وشو چې د کوی نیمه حصه ستا شوه نیمه زما شوه او د هغې دپاره 15,000 درهمه شیخ حسین احمد صاحب 15,000 درهمه عثمان بن عفان رضی الله عنه ورکړو. د دې کس نه دا نیم کوی واخیسته نیم او بیا دا نیم دی وقف کو چې څوک راځي اوبه ترې وړي. ښه نو دا نیم چې وقف شو هغه باقي چې کوم د دې کس چې زوړ مالک و د هغه د حصه بیا بېکاره شوه چا د هغه اوبه نه اخیستې نو مجبورا هغه بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه ته دا وایي چې دا ورسره م واله نو دغه یې ته م واخیستو نو هغه ټول کوی وقف کو. بیا د دې کیسه داسې ده چې د دې په خوا او شا کې دا ونې تاسو ته اوس هم ښکاري د کجورو دا ونې خلک به راتلي دلته دا کجورې مجورې به یې خوړې ټول بس یو باغ ته جوړ شو بئر عثمان باندې. نو کله چې د ترکیانو حکومت و نو هغوی دې چلو کړو چې دا باغ یې صفا سوتره کړو او دی د عثمان رضی دپاره ټول لکه یو قسمه صدقه کړو چې دا ټول د هغه د طرف نه شو دا باغ او دا هر څه کې چې هلته دي کې هغه کوی دی. نو د هغوی په وخت کې بیا داسې ویله کېږي چې هغوی وله بیا یو بینک کې انکاوټ هم کولاو کو چې دا هر څه به جمع کېږي دا به وقف وي او دا به بیا دین په کارونو کې لګي. بیا سعودي عرب حکومت چې کله راغی نو هغوی بیا د دې ډېروالي کوشش وکړو استثمار یې وله وکړو خیر ډېر کړو او اوس شیخ حسین احمد صاحب وایي د مسجد نبوي سره یو هوټل هم جوړېږي په دې نوم باندې تاسو په وضاحت وکړئ. وقف عثمان او وقف عثمان مجمع داودیه ته مخامخ دی او ان شاء الله موږ تاسو ورځو ان شاء الله. هم د دې ځای نه چې کوم څه راجمع شوي دي هلته لګېدلي دي او د سعودي عرب حکومت پکې خپل هم ډېر استثمار کړی دی نو دا مشهور دی په وقف عثمان باندې. اکثر په دې فیسبوکونو کې او په دې واتساپ کې او په دې شیانو کې داسې راځي عنوان یې ورکړی وي د عثمان وقف اوس هم شتي هغه دا یادوي. هغه قصه دا ده چې عثمان عفان بس خلک دغه شی یې عثمان بن عفان رضی الله وفات شوی دا وقف څنګه چلیږي د اوسه پورې هغه دې ځمکې ته نسبت کېږي دا کوی دی دې ته ویل کېږي بئر عثمان او دا اوس یې باغ سعودي عرب حکومت چې داسې دغه ته وکړی عام اجازت نه ورکوي دننه ننوتو دپاره ځکه چې که عام اجازت میلاو شي نو خلک هغه خپل بدعات او خرافات هم کوي او بل داسې پکې خیال نه ساتي د قوانینو د آدابو نو د هغې د لاسه داسې دا جنګلت یې تاو شوي دی چې هر سړی دننه نه ورننوځي او دا تاسو ته به دا ملګری وښیم داسې ملګرو ته وښایاست الشيخ حسين احمد صاحب کې تاسو سره به کیسې نوي معلومات دي او شیخ صاحب تاسو پوره معلومات ورکړه او څه نشته دی دغه باغ باندې به شیخ جاوید داسې وګرځي باغ خو ډېر غټ او څه لږ داسې دا ساحه یې داسې وګوره. سبحان الله. هسې شیخ حسین احمد صاحب لکه دا زموږ دپاره هم یو فایده ده. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي که نه چې سړی مړ شي او شاته صدقه جاریه پرېښودي نو هغه ثواب ورته رواني نو دا د نن نه څه د پاسه 1400 کاله مخکې عثمان بن عفان رضی الله عنه دا کوی اخیستی دی او هغه دغه په برزخ کې د هغه سره پاسه 1400 کاله وشو
او لا دی په برزخ کې دی او بیا د اخري قیامت پورې دا ثواب ورته روان دی کنه د صدقه جاریه کې ناشنا زور پروت دی ناشنا زور صحیح